په موږ کې یو ستره ستونزه دا ده چې زمونږ هغه ګناهونه چې موږ ته معلوم وي او خدای ور باندې خبر وي او په خپل ژبه موږ او تاسو وایو چې خدای پاک په هر شی باندې قادر دی، په هغه څه چې په زړونو کې دي په هغه باندې هم خدای پاک خبر دی او پوهیږي. هغه ګناهونه موږ او تاسو ځانونه په چپ کړی وي ان تر دې پورې چې خدای نه بخښنه نه غواړو، د انسان نه بخو څه بخښنه وغواړو. زما مطلب هغه ګناهونه دي چې موږ په خپل ور باندې پوهیږو چې په موږ کې دي، لکه منافقات، درواغ، غیبات، خپل درنې د بل سپکې، په خپل کور کې غل، ډاکو، خائن، غاصب، منافق او داسې یو ویندوز ګوړی ساتلی وي چې خپلوانو ته بد رسولی وي، د هغوی مالونه یې خوړلی وي، لیکن موږ او ستاسو سترګې ورباندې پټې کړې وي. ښه پوهیږو چې دغه سړی چې زما په کور کې دی سم نه دی، په خپله مور نه ډارېږي، لیکن ګوته ورباندې نه ږدي چې د سړي بچی شه، سم شه که سموم ده، یا ورک شه، یا د ما نه بیخي مخ واړوه، یا د په غم او په ښادۍ کې نه یم. نه، هغه خپلوان موږ پرېږدو چې ښه یې پېژنو چې نه دغه سړی خو هیڅ امکان نه لري، په ځان دومره باور نه لرو لکه په هغی لرو، خو بیا موږ د کور په غل، غاصب، ډاکو، خائن، منافق، کونی کوسی باندې ګوته نه ږدو چې سمیږي او که سم ده کم نه. بیا نو منګه چې دی د دې سره 15 وخته منځونه، ذکرونه، عبادتونه او داسې توحید بیانو، دغه عمره د ترنامه پورې مو ګیره پرېښې وي او څڼې مو پرېښې وي او بس وروره دای کافر او هغه کافر او دی مشرک او دا داسې او پلانکي مولا داسې ویله او بستانکي مفتي داسې ویله، بس دغه خبرې کوو. لیکن په کور کې مې داسې بلا ناسته وي چې ټولنې ته، چې خپلوانو ته، چې د ولس ته، چې خپلې د ټولې سیمو دپاره دغه یو ناسور وي، لیکن ګوته ورباندې نه ږدو. عزیزانو زما د خبرې مقصد دا دی تر څو پورې چې د خپله کوره پیل ونه کړو په دغه خبرو باندې ځانونه تیر باسو، بل څوک نشو تیریستی او د خدای ذات چې د ذرې پوښتنه کوي هغه خو بالکل نشو تیریستی. الله مو ښاد او آباد لره. لږ په دې ګریوان کې وګورئ چې زه څوک یم او د ما نه راتاو څوک دي او زه چې د چا ملاتړ کوم هغه څه کوي او زه به چاته جواب ورکوم که به یې نه ورکوم، او که ما زه ټولنې دپاره ما شکل جوړ کړی دی، لباس ما جوړ کړی دی او نور څه چې کوم ګرځمه، د پوښتنې ما څوک نشته. السلام علیکم ورحمت الله.